اوس مثلا زه پوهنتون ته ځم، حتی د کندهار ځینې خلک که نارینه که ښځې داسې فکر کوي مثلا که یو نجلۍ ولاړه سي مکتب ته، که یو نجلۍ ولاړه سي پوهنتون ته، دا بده مخته کېږي. ولې؟ په دې خاطر زه ځینې وخت فکر کوم چې دوی مثلا دغه سوادارو نجونو ته بد فکر کوي. په دې خاطر دی ولې چې دوی مثلا مکتب ته ځي خپل په حق او حقوق پوهېږي. کله چې مثلا په کور کې مثلا اوله خبره مثلا که چېرې مثلا د دې د واده دا وایي مثلا زه حق لرم چې خپل په خوښه مثلا واده وکړم، هغه وایي دا د تعلیم په وخت کې ګوره نن ستا په وړاندې راپورته کېږي. نن خپل پلار ته وایي چې مثلا تور ته وګوره ما تا ته نه ویل چې دا نجونې مکتب ته مه واستوه، اخر دا دی نن تا ته راپورته کېږي. که چېرې مثلا دا اخلي مثلا خپل حق اخلي، نه هغه حق چې مثلا دې پلار باندې دی مثلا خپل مځکه کې د دې دپاره یې نه اخلي چې مثلا دا خامخا. او چې تاسو ویل مثلا تجار او امنیت خبره چې تاسو ټولو خویندې ویل مثلا امنیت، که امنیت ته موږ فکر وکړو د خلکو وژل د طالبانو په وخت کې هم نه وه، خو د طالبان په وخت کې چا د ښځو غږ نه اورېدي. دا خور چې نن د ارغنداب څخه راغلی دی که مثلا اوس هم که دا د طالبانو وخت وایي ښځې حق نه درلودی چې مثلا د باندې ځو، نو دا خو په کور کې نارینه هم نه لري، د دې غږ بیا چا اورېد؟ بیا دې کولی شي چې دلته وظیفه وکړي. نو وایم مثلا دا عامه پوهاوی هم ډېر مهم دی. په خاصه سمه د کابل سي د کابل کې مثلا خلک لس مخ هم ځي، مثلا اوس موږ پوهنتون کې رښتیا هم ځینې مثلا زموږ سره خویندې دي نقاب کوي، مثلا ځینې مخ پټي، ځینې بیخي چادري کې کښېني، حتی بیا مسخرې هم کوي، وایي مثلا طالبان را روان دي، وایي بیخي دا هم بندېږي. یعنې خو د ښځو ویر اصلا د دغه څخه دی چې یعنې طالبان سمه د سوله به راسي، خو مګر د ښځو حقوق به بیا هم